پکی متغا غون والینو چه سوی ذاتی دا ساتلو ساتلی می بی بیننو ماته نګوري شرمېږي زما مینا ته ساړه خوی د یار شم یاد ډېر شي ته ساړه خوی د یار شم یاد ډېر شي صدای جر تور شپه دا اسنا چلی ونشم خدای د خیرو کی درنه دا اسنا چلی ونشم. السلام علیکم ملګرو، پېښور ته راغلی ما. نن 6 تاریخ دی د اکتوبر. د ډاکټر راشد صاحب په ډیره کې او دلته امخ کورو کې موږ یو پروګرام ریکارډ کړی. تاسو ډېر زیات خوښ کو. دا موږ دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده. نن چې په دې محفل کې را سره کوم یو خو د پښتو موسیقۍ ډېر لوی هنرمند، ډېر لوی استاد احمد ګل صاحب موجود دی. احمد ګل کاکا بیمار شوی او ډېر زیات بیمار و. الله په فضل کو ستاسو دعاګانو نو خدای پاک ول صحت ورکو. نو دیم را سره ناست یو بل د دو زامن را سره ناست. یو د نصیب ګل ما چې کله په ډومبي ځل نصیب ګل واورېدو نو حیران شوم. داسې حیران شوم چې ما خدای پاکه دا آواز او دا انداز او دا خو د احمد ګل استاد پته ولګېده چې دا نصیب ګل دی او د احمد ګل استاد زوی دی. څو خبرې به د سره کوو. بل را سره د احمد ګل استاد زوی مهر ګل په دې محفل کې موجود دی. د سره هم خبرې کوو. شروع کوم د نصیب ګل نه. بنیادي خبره زمونږ دا مرکه چې ده دا د نصیب ګل ده. نصیب ګل ستړی مه شې. ستړی مه شې. څنګه یې؟ ښې تاسو ښې بچي ښې. دا کتونکي ډېر ارزومند دي چې موږ سره د نصیب ګل خبرې اترې وکړه. نصیب ګل استاد دا راته ووایه جی د احمد ګل استاد زوی یې؟ زوی یم جی. فنکار یې؟ فنکار یم. یې کوې؟ یم یې؟ جی. څه کله راوتې فن ته؟ څونه موده کېږي؟ یارنګه ماشومانو او پلار واړو چې غټ شو بس پلار سره بیا تلو لرو ځینو ته وزیرستان ته. داسې یو خو بل خو به تلو بس خو سخت مهلت بس طبقه ته پلار موږ ورسره تلو راتلو. او دغه پلار نه مو ګانې یاده کړې ده. ساز ماز دې کم زده دی؟ نه ساز مې نه دی یادې. یو هم نه دی؟ نو ولې بابا سره دې باجه نه زده کوله؟ نه مې یاده کړې. شوق دې نشته که څنګه؟ نه شوق مې ورسره نه. بس بیا وروسته شوق پیدا شو بس پلار سره وګرځېدو. په ډومبي ځل چې مجلس له لاړې که نه په میدان یا کم ځای یو نو خامخا سړی د لنګي منګي رپي که نه یاره پرې راشي نو څه یاره مرخ به در باندې نه ور راغلي؟ یاره بس یاره خو بر کم ځای ته تللی وې په ډومبي ځل چې؟ وزیرستان ته لاهور ته کراچۍ ته. نه په ډومبي ځل وزیرستان لکه وزیرستان ته جی هلته محفل کې ودرېدې؟ محفل کې د ولاړې پروګرام و. د ولاړې پروګرام؟ د ولاړې. نو یې کې تاسې ویلي وو؟ بس پلار سره به لګیا سرکونه به مې ویلم نه پلار پسې پیچه میچه کوله. جی ښه داسې کار کوو خبرې هم کوو که نه؟ جی نو ستا خو ډېر دغه مشهور دي ډېرې نغمې که نه؟ خو زه به درنه فرمایشونه کوم اول خبرې کوو نو بیا به ستاسو سره باجم پرته ده که نه؟ نو ای سره به یو څو لږ غوندې استیانې به راته وې یو 2 ټپې به راته کې. اوس څه پوزیشن دی؟ موسیقۍ سره دې مزې شلولې دي او که نه موسیقۍ سره یې تعلق ساتلی دی؟ یاره مزې هم ورسره شلولې. دا ولې؟ شوق هم ورسره داسې بس کاروبار شته نه صاحبه نو. جی ټنګ ټکور محفلونه نشته که نه؟ محفل نشته دی بس څوک هم نه غواړي نو. جی ګوره نن سبا خو که زه دا وایم چې هر سړی فنکار دی نو بې ځایه بني خو چې کوم هغه صحیح فنکاران دي که نه نو هغه غریبانان چې کوم دی نو ټلته شول. بس ګډې وډې خلک ډېرې خوښوي. ټول هم څنګه وروڼه دي یو خلک یې خو بس صاحبه بس لکه پروګرامونه نشته نو تا موسیقۍ نه لاس واخیستو نو څه کې بچي دي شته؟ بچي مې 6 بچي دي. زامن مې 2 دي. واړه دي؟ واړه دي. ستا عمر به څونه وي؟ زما بیا 15 کې روان یم. 15 جی
نو چې بیا بال بچم شي ستاسو خو نه پوله شته نه پټی شته هیڅ هم نه اټی دکان شته نو څه کې دا بچي ساتل الله ساتي خو انسان وسیله دی څه خو به کوي که نه څه خو به کوي نو بس منډه تړله و نو څه کې دیاړي میاړي دیاړي میاړي کوه جي نو وخت پکې تېرېږي جي تېرېږي بابا بیمار شو او زم درغلی وم تپوس لا او بابا تاسو چې کله بیمارو نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې دا میرګل مې صحیح کو او بادرزی به مو د بابا خدمت ته لاس په نامه ولاړو که نه او ستاسو بابا ډېر خوشحاله وي زما زامن ډېر حلالیان دي زما خدمت کوي که نه نو د بابا خدمت خو عبادت دی که نه او ستاسو خو داسې بابا دی چې هغه دا د 15 کالو ته رسېدلی دی او اوس هم د سروکان دی ګورې خلک ورسره مینه کوي که نه مینه کوي ورسره ډېر اوري ډېر اوري ښه داسې کار کوو که نه چې د میرګل سره زه یو دوه خبرې کومه ته کښېنه نو بیا به تا نه یو به راته یو څو ټپې کې او یو ستا یو ډېر مشهور دغه دی اب راته وي میرګله جی څنګه یې ښه یو د خیره ته څنګه یې بال بچ ښه دی الحمدلله ته چې جړل دی چې بابا نه جوړ بالکل بالکل خان دی چې بابا جوړ دی بس بابا خدمت ته وکړو خوشحاله یې انشاءالله خوشحاله یو ته څه کې زه خو بس مزدوري کوم د لاس پوچ څه وینو ها او لګیا یو بس مشاکات کوو دیاړي میاړي کې او نو وخت تېرېږي پکې ښه ښایسته ستاسو بچي دي زما مال له خدای نه وایي نه دي ماشاءالله نو فن نه دی زده نه پن مې نه دی یاد کړی هېڅ هم نه درځي بس خامخا دغه د میخې له شا ټپې خو راځي که ده ته یم چې یو ټپه وکړو نو کولی شي انشاءالله کولی شو او استاد اجازت دی ته ته ورسره یو دغه نه کښې لږ کوم که نه هغه سره خبرې وکړه ته سره نورې خبرې نه کوو صحیح شو بس یو ټپه راته وکړه او به کوو نه 3 4 به کوو خیر دی 3 4 یا قربان دا به زمانه پوره نشینو په درې کسي یارانو کله خوند کوي ننو یوازې زه په اور کې نه یم نو د جانان غم را سره سم قسم وسوځېد ننو یا قربان یا زلزله ده او ځمکه خوځینو یا جانان مړ دی که مړ دی یا پې نه وی که نه وی او غم راځي ننو که اتیا سل او سل کلونه تیر شي نو اوبه په کاڼي باندې څه اثر کوي د حکوړي په میدانونو شاه روانه ده یار لغشي او لیند وړینا شاه روانه ده ګرانو عزتمندو لیدونکو کتونکو د مهرګل خو ډېر ښایسته او ډېر خوږ اواز و ما خو ویې جوړ سړی به وښویږي خو نه خو او نصیب ګل خو بیا ماشاءالله ډېر ښه فنکار دی نصیب ګله زه وایم چې خبرې خو شوې یو څو ټپې به په کم طرز به راته ټپې په دغه طرز به ووایه یو قربان دخت پلوی ہے
یا د خدای پلوي د خدای پلوي کرم بکیږي نو په حقل ګرانا او د زما د جانان مینا غم میں پزورا ہے غم میں پزورا زانا پیدا کنو چې مې د نوي او یاري بنده که بنده اون خلونا زما د ګلا ہے زما د ګلا پشان جانان دینو دا غریبی بے اورا لورکا کورکا د ملک کنا یا چې غریبی ہے یا چې غریبی پمنس کې راشي نو د دو میونو او یاري ګډا وډه شینا څنګه چې ستورونه اسمان ډکته داسی میں منی نہ جانا ڈکتے سنگ چستورو نہ آسمان ڈکتے داسی میں منی نہ جانا ڈکتے داسی میں منی نہ جانا ڈکتے زما خو خوخته خو زه نه خوښېږم 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 ځکه مې اوښکونه ګریوان ډکته داسې مې مینې نه جانان ډکته داسی میں منی نہ جانا ڈکتے سنگ چستورو نہ آسمان ڈکتے داسی میں منی نہ جانا ڈکتے داسی میں منی نہ جانا ڈکتے تاتا یوا منیر تا بلا کوي 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 د شیطان نه مسلمان ډکتے داسی میں منی نہ جانا ڈکتے سنگ چستورو نہ آسمان ڈکتے داسی میں منی نہ جانا ڈکتے داسی میں منی نہ جانا ڈکتے ماشاءالله ډېره مننه استاد جی ته جج شوې جی نصیب ګل لسونه نمبر یې ورکې یاره نصیب ګل له به ډېرې ورکړم خو دواړه په خپل ځای ښه دي ښه نو یو خو فنکار نه دی او دومره ښایسته او خوږ و نو خو هغه بیا خوږلی چې نمبرې زیاتې ورکړم ولې چې هغه کړي نه دي خېټه پې وکړي خو دا داسې ته خو بیمار وې الله پاک روغ کړي امین خدای پاک دله روغ صحت درکړي الحمدلله هغه ملګرو ته مخامخ شه چې تا سره ډېره مینه کړې ده جی اسودین هغه یو ملګری یاد شي درته هغه حاجي صاحب رویز خان زمونږ د کلي په خالد خان په دغه کې ډېر قدرمن دي زمونږ ډېر قدرمن مینهوال دي
جی نو دغه خلکو شکریا خو ادا کوه چې تا سره مینه کوي تا یادوي دومره چې پنډونه دعاګانې پنډونه اوس شکریاګانې څنګه لاس یې څنګه شو بس صرف دا ګوتې مې دي ها دا لغونې نیغېږي نه دا یو ګوته ده دوه او دا به هم ښه ده ګزاره کوي ښه دې ته دغې مه نور مې داسې نه شو کولی ښه حاجي صاحب ښه داسې مې نه شو کولی ښه مړ به و ما لاندې به ګیرو اکثر له شا لاندې به مې ګیرو ښه نو ورپسې به ګرځېدم کټ کې چې زما لاس شو که نه الله باندې فضل وکړو. انشاءالله انشاءالله استاد هسې خو د کمزوری د اورېدونکي بچي استاد هم ناست دی او ایسي مو نه وي نو داسې خیر دی په لاندې سورونو کې لږ راته څه ووایه او چې څه دې خوښه یې هغه ووایه ستا په سترګو کې غړېږي زما مینه ماته نه ګورې شرمېږي زما مینه ستا په سترګو کې غړېږي زما مینه ماته نه ګورې شرمېږي زما مینه ماته نه ګورې شرمېږي زما مینه ته ساړه خوی د یار شم یاد ډېر شي ته ساړه خوی د یار شم یاد ډېر شي سړه مه شه که تودېږي زما مینه ماته نه ګورې شرمېږي زما مینه ستا په سترګو کې غړېږي زما مینه ماته نه ګورې شرمېږي زما مینه ماته نه ګورې شرمېږي زما مینه زبردست استاد د حمزه بابا دغه مخې له راغو نو ما راشه دا راګنیم خوږه ده نصیب ګل باندې بیا هغه دی راګنا کې ټپې مو کوي لوبې مو ویله او ما یار ته د حمزه بابا خبرو که ما نن په ریډیو باندې یو دغه غولی وشي د حمزه بابا او سلطان ویلی دی د دنګې ملازمي نو سلطان استاد ویلی دی ډېر مزېدار یار چې اسمان ته دې باڼه ګوري او سترګې دې زما په تا ته یاد دی یو کړی لږه غوندې ما سهر سبا لیدلی دی د چا مخه چې مې ورسته ورځ کې ونه لیدو ستا مخه چې مې درسته ورځ کې ونه لیدو ستا مخه یاره چې اسمان ته دې باڼه ګوري سترګې دې زما په مخ کې سو ګوري یاره چې اسمان ته دې باڼه ګوري سترګې دې زما په مخ کې سو ګوري سترګې دې زما په مخ کې سو ګوري غل د محبت غلطی دې نشي 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 چې په مې پل کې چاته نه ګوري سترګې دې زما په مخ کې سو ګوري
یاره چې اسمان ته دې باڼه ګوري سترګې دې زما په مخ کې څه ګوري زه هم ستا په زړه هم ورکتی نشم 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 ولې چې اشنا مې په لیمه ګوري سترګې دې زما په مخ کې څه ګوري ولې چې اشنا مې په لیمه ګوري سترګې دې زما په مخ کې څه ګوري یاره چې اسمان ته دې باڼه ګوري سترګې دې زما په مخ کې څه ګوري سترګې دې زما په مخ واه استاد ویزام زه پذیر درته کتی نشم خیر هغه وایي زه همزه په زړه هم ورکتی نشم او دا اصل کې چې څومره فنکارانو ویلي دی که استاد ما سلطان یاد کو هغه هم ویلي دی نظیر ګل استاد هم ویلي دی ټول وایي چې زه همزه په زړه ورته کتی نشم خو حمزه بابا وایي چې زه همزه پذیر درته کتی نشم دا ښایي دی پذیر درته ګورم ځکه چې څنګه د لیمه ګوري ولې چې اشنا مې په لیمه ګوري او اشنا مې په لیمه ګوري خو دا داسې به ووایو چې دا هغه غلط العام دی که نه په دې مشهور شوی دی خو بنیادي طور شعر داسې دی چې زه همزه پذیر درته کتی نشم داسې کار کوو حاجي صاحب یاره چې مې نی ویلې که نه نو 50 کالو نه بعده به مې نه دا ویلې بالکل دا په دې مشهور دی همداسې مشهور شوی دی واو ها د نصیب ګل یو غزل ویلی دی ډېر مدیداره زه یم چې دا راته لږ غوندې ووایي نو بیا بس دی یاد دی درته دو ټکې روبهي ګوله داستا د خندېدو شپې دي زما د اوښکو د شیبو شپې دي خاطر د وینو غړغړې وکړلې دای د ژوند د ختمېدو شپې دي صدای جر توره شپه ده هسې نه چې لیونی شم خدای دې خیر وکړي درنه ده هسې نه چې لیونی شم صدای جر توره شپه ده هسې نه چې لیونی شم خدای دې خیر وکړي درنه ده هسې نه چې لیونی شم صدای جر توره شپه ده ستا یادونه لکه شمع زه پتنګ ورته سوځېږم ستا یادونه لکه شمع زه پتنګ ورته سوځېږم
سایادونه لکه شمع زه پتنګ ورته سوځېږم سایادونه لکه شمع زه پتنګ ورته سوځېږم مینه څومره دې خوږه ده هسې نه چې لیونی شم خدای دې خیر وکړي درنه ده هسې نه چې لیونی شم څه دی جر توره شپه ده په ژړا باندې امیدا د مرګي نه خلاصېږي 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 د هر چا خپله نیټه ده هسې نه چې لیونی شم خدای دې خیر وکړي درنه ده هسې نه چې لیونی شم څه دی جر توره شپه ده هسې نه چې لیونی شم خدای دې خیر وکړي درنه ده هسې نه چې لیونی شم څه دی جر توره شپه ده ډیره مننه مدګل استاد ستاسو دا ګوتې د خدای پاک نه خورې کوي ملګرو دا یو ساده باده کلیوال محفل و د موسیقۍ چې د ډاکټر راشد صاحب په ځای کې مونږ را جوړ کړو لکه اوس زه د دا لاس چې کوم د پکي دی که دا باجه پې وم د بنی نو دی کار نه کوي نو هلته مې هغه ګوتې مو سره کار نه کوي خو بیا هم ښه ده سور دوړولی شم نه ډېر خوند یې وکړو دا کتونکي په دې پوهېږي چې دا اوریجنل کلیوال مجلس دی ټول عمر نه باجه غږولې کړی هم دی ته خفه د نو احمد ګل استاد ستاسو یو جهان مننه او د نصیب ګل هم مننه او د مهر ګل هم ډېره مننه او بیا د ټولو نه زیاته مننه د ډاکټر راشد احمد صاحب چې د هغه د سټوډیو ده مونږ پکې ویډیا تاسو دپاره پروګرامونه کوو نو چونکې زمونږ دا چینل هم ویډیا دی د پیسو میسو خو دی نه شوق دی مینه ده د خپل کلتور سره او دا څیزونه که څوک بعضې ملګری پروګرام چې وګوري ما ته به کمنټو کې دا مه کوه نو زه یې مودې کتو نیکبخته خوند یې ته ویشتو ما ته وایي چې مه کوه که د چا خوښي خو دا د هغوی دپاره دی که د چا نی خوښ معذرت ترې غواړو دا احمدګل استاد دا زامن هم سپینګیري دي دوه زامن یې وفات شوي دي دوه که نه یو مشر یو دوه وفات شوي دي د هغه بچي محمد ګل استاد سه او دې ترونو ته ناست سي د دې روزګارونه نشته د دې لکه یو سړی دی یو زما 9 بچي دي نو دی کله نه کله ما ته خلک وایي چې احمد ګل استاد خو ولې د سره زامن لاس امداد نه کوي نو دې بل هم د خیره 15 دي نو 15 دی یو دی بل نو په دې اړه کې به څوک څوکي او زم بیمار شم نو څوک هغه ملګري زه خو نشم کولی چې دا استادان او دا موسیقۍ والا دا خلک قدرۍ نازۍ د هغوی یو جهان مننه زموږ څو ملګري چې احمد ګل استاد بیمار و دوی ورسره مرسته کړې وه او هغه امانت استاد ته مونږ رسولی و او تاسو ته ویډیو مونږ درلیږلي وه ستاسې یو جهان مننه تمه لرمه چې زما دا نننی کوشش دا به ستاسې خوښېږي د خپل نظر نه به مې ارومرو خبروئ اجازه راکوئ د الله په امان